نن سبا په سوشل میډیا باندې په زرهاو خلک کانټینټ کریټران ویډیوګانې جوړوي، کیمرې مخته راشي، خلکو سره خپل مهارتونه شیر کوي. خو په دغه زرهاو خلکو کې 15% یا 10% خلک داسي چې د هغوی ویډیوګانو باندې زیات ویوز راځي، فاریو ته ځي، د هغوی اواز ډیرو خلکو ته رسیږي. دا کم باقي 90% خلک چې دي هغوی محنت هم ډیر کوي، ویډیوګانې هم جوړوي، خلکو ته یوه ښه لارښوونه هم ښیي. خو د هغوی چې کم محنت دی هغه شان هغوی ته هغه سیله نه میلاویږي په ویډیوګانو باندې یا 100 یا 200 یا 300 ویوز راشي. وجه څه کیدلی شي؟ یا په سوشل میډیا باندې د ورځې زر قسمه کانټینټ اپلوډ کیږي، خلک زر قسمه ویډیوګانې اپلوډ کوي، د تعلیمي لحاظ سره بیلې ویډیوګانې خلک جوړوي، د ټیکنالوژۍ بیلې ویډیوګانې جوړوي، فني خلک بیلې ویډیوګانې جوړوي. خو سوال دا دی تا ته ولې هغه ویډیوګانې صرف شو کیږي چې په کمو کې ستا انټرسټ وي، تا هغه ویډیو خوښوي او هغه ویډیو تا ته بار بار شو کیږي؟ وجه څه کیدلی شي؟ یا ته چې په ګنټو ګنټو لګیای په موبایل کې ویډیوګانې ګورې، به وایي چې همدا مې آخري ریل دی، بس یو بل ګورم، بس یو بل ګورم. دې حالت ته چې ته کم شي رسولی، د هغې نوم دی الګوریدم. اوس الګوریدم دی څه شی؟ بلکل په ساده الفاظو کې مو پوهومه، خو که د ویډیو کتلو نه بعد دا ویډیو تاسو ته لږ شانې هم معلوماتي ثابته شي، ستاسو په علم کې اضافه راشي، نو خامخا دا ویډیو در سره شیر کړئ او ښکلی شان کمنټ وکړئ چې ما ته هم زما د محنت صله میلاو شي. هر هغه کار چې ته سټپ بای سټپ وکړي او خپله مسله حل کړي او د هغې یو حل راوباسي، هغې ته ویل کیږي الګوریدم. هر سوشل میډیا پلیټفارم خپل الګوریدم لري، هغه الګوریدم په سیسټم باندې کار کوي. د الګوریدم فایده دا ده چې استعمالونکي ته د هغه د خوښې ویډیو ښودل او چې په کمې ویډیو باندې زیات کمیټي، زیات لایکي، زیاتو خلکو شیر کړي، مطلب هغې باندې انګیجمنټ زیاتي، هغه ویډیو فاریو ته بیول، زیاتو خلکو ته ښودل. اوس الګوریدم کار څنګه کوي او د الګوریدم استعمالونکي ته او هغې کمپنۍ ته چې چا دغه سیسټم جوړ کړی دی، اپلیکیشن یې جوړ کړی دی او د هغه اپلیکیشن په دې الګوریدم بیسډ باندې کار کوي، هغه ته فایده څه ده؟ الګوریدم کار څنګه کوي؟ دا تا ته چې ستا د خوښې ویډیو مخې ته بار بار راځي، مثال ته یو اپلیکیشن ته په اول ځل باندې چې ته ننوځې چې د کم کس ویډیو تا ته مخې ته راغله، هغه تا ته په همداسې نه راغلی، هغه تا ته الګوریدم سجیسټ کړي. د زما ویډیو چې ته اوس کومه ګورې دا ته همداسې نه ګورې، دا تا ته الګوریدم خپله سجیسټ کړی ده، ته دغه شانې ویډیو خوښوې ځکه تا ته الګوریدم سجیسټ کړی ده او ته زما دا ویډیو ګورې. اوس الګوریدم دا پته څنګه لګیږي چې دې استعمالونکي ته دغه شانې ویډیو خوښې دي؟ مثال دی د کرکټ ویډیوګانې ګوري، زه به درته بار بار دغه کرکټ ویډیوګانې ورښیم، او دې استعمالونکي ته د تعلیمي لحاظ سره، د ټیکنالوژۍ لحاظ سره ویډیوګانې ګوري، خوښوي، زه به هغه درته ښیم. دوی ته دا پته څنګه لګیږي؟ ګوره، په اول ځل باندې چې ته یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړې او هغې اپلیکیشن ته ننوځې، که هغه ټیک ټاک وي، فیسبوک وي، یوټیوب وي، د هغې ځینه بعد ستا ریکارډنګ سټارټ شي. ریکارډنګ مطلب ته چې کومه ویډیو باندې ټایم زیات تیر کړي، هغې ویډیو باندې کمنټ وکړي، هغې باندې لایک وکړي، شیر یې کړي، نو لازمي خبره ته چې کوم شی خوښوي هغې باندې به ته لایک کوې، کوم شی خوښوي هغه به ته ریپوسټ کوې. الګوریدم ته دا پته ولګېږي چې د دې شي په دغه شانې ویډیو کتلو کې انټرسټ دی، زه به دې نه بعد ده ته همدغه شانې ویډیو ته ورښیم او دی به په دې طریقې باندې زه د خپل اپلیکیشن کې ایسارومه چې دی 1 ګنټه تېرېږي که 2 ګنټې تېرېږي. دا و الګوریدم کار څنګه کوي. اوس د الګوریدم تاسو ته یعنی استعمالونکي ته او هغې کمپنۍ ته چې چا دغه اپلیکیشن جوړ کړی دی او بیا د هغه اپلیکیشن په دغه الګوریدم سیسټم باندې کار کوي، هغه ته یې فایده څه ده؟ اوس تاسو ته یې زه فایده ښیم. که تاسې غواړئ په سوشل میډیا باندې څه زده کړه وکړئ، چې شی اچیو کړئ، چې شی حاصل کړئ، نو ما خو تاسو ته ویلي چې دا الګوریدم سیسټم داسې کار کوي چې هغه ستا خوښه ګوري، ستا رایه ګوري چې ته په کوم شي باندې کمنټ کوې، په کوم شي باندې لایک کوي، هغې نه بعد بیا هغه شانې ویډیو تاسو ته مخې ته راځي. اوس که ته غواړې چې زه زده کړه وکړم، داسې ویډیو ګورم چې هغې نه ماته فایده میلاو شي، نو په هغې باندې ته لایک کوه، کمنټ کوه، هغه شیر کوه. الګوریدم ته به دا پته لګېږي چې د دې شي مایند سیټ، د ده پرسنالټي دا ده چې دی دغه استعمالونکي دغه کومه ویډیو چې ده لیدلې ده د ته فایده ورکوي او د ده خوښ هم دا ده، تا ته به نور هم هغه شانې ویډیو مخې ته راځي. دا وه چې استعمالونکي ته د الګوریدم فایده څه ده. اوس د الګوریدم کمپنۍ ته څه فایده ده؟ چا چې دغه اپلیکیشن جوړ کړی دی هغه ته یې څه فایده ده؟ 2 فایدې درته ښیم چې د الګوریدم کمپنۍ ته کمې فایدې رسیږي.
اوله فایده الګوریتم تا دې شي ته مجبوره کړي چې ته هغې اپلیکیشن باندې 3 غنټې 2 غنټې 1.5 غنټه تیره کړې ځکه چې تا ته الګوریتم ستا د خوښې ویډیو مخې ته درولي نو لازمي خبره ده تا ته چې ستا د خوښې شی مخې ته درځي ته به هغه ګورې ته به وایي چې ودرې بس دا آخري ویډیو ده بله ویډیو ده ځکه ستا د خوښې ویډیو درښودل کېږي ستا چې کوم هارمون دي ډوپامین ریلیز کېږي تا ته خوند درکوي په دغې وجه باندې تا مجبوره کړي چې ته 1 غنټه تیره کړې 2 غنټې تیره کړې 3 غنټې تیره کړې ته چې څومره زیات ټیم تیری کم نه ته غوره فایده رسیږي دویمه فایده یې دا ده چې د الګوریتم په بیس باندې کمپنۍ تا ته ټارګیټډ ایډز درښیي اشتهارات د کومې بزنسو چې کم مشهورتیاوې دي هغه تا ته درښیي مثال به زه لنډ درکم که یو کس ته هغه داسې ویډیوګانې خوښې دي چې هغه ټولې د ټیکنالوژۍ ریلیټډ د الګوریتم د دا پته ده چې دا کس د ټیکنالوژۍ چې کومه ویډیو مې په هغې باندې کمنټ کوي لایک کوي اوس به کمپنۍ څه کوي چې کمی ویډیو مثال سافټویر خرڅوي یا کمپیوټر یې خرڅوي لیپټاپ یې خرڅوي هغوی نه چې هغوی کم اشتهار اخیستی هغې کمپنۍ نه پیسې اخیستي تا ته به د ویډیو په منځ کې هم د ټیکنالوژۍ ریلیټډ کم اشتهارات یې هغه درښودل کېږي مثال لیپټاپ سره یا کم سافټویر دي هغې اشتهارات به تا ته درښودل کېږي نو د الګوریتم په سیسټم باندې کمپنۍ څه وکړل چې ټارګیټډ آډینس یې پیدا کړل د هغه ایډز لپاره نو دا وې دوه فایدې د کمپنۍ ته چې کم د الګوریتم نه رسیږي نو امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوي او د الګوریتم په دا مکمل کنسپټ باندې پوه شوي او دا هم درته اندازه شوي چې آخر دا ډیجیټل میډیا چې کومه ده دا کار څنګه کوي دا کمپنیانې پیسې څنګه ګټي د هغوی چې کم سایکالوجي د اټریکشن ده دا کار څنګه کوي نو ویډیو که مو خوښه شوي لازمي در سره شیر کوي او که ستاسو دغه شانې معلوماتي کنټنټ خوښي د اکاونټ در سره لازمي فالو کوي په دې باندې به تاسو ته روزانه دغه شانې معلوماتي ویډیوګانې میلاویږي